ملګرو یو امریکایي سیلاني افغانستان ته راغلی. بیا څو ورځې مخکې د یوه ویډیو خپره کړې وه چې 1,000,000 خلکو کتلې، 15,000 کسانو پرې تبصرې کړي دي. دې خبرې ډیلی میل هڅولې ده چې له ده سره مرکه وکړي. په سکرین باندې چې تاسو وینئ دا د یو لنډ کلیپ یا ویډیو ده. په دې کې دی زما په خیال دا په مزار شریف کې ده، بل ځای کې بیا داسې ډوډۍ خوري، افغانانو سره ولاړ ده. خو مختلفو ځایو ته چې تللی دا هم تورخم دی چې راوړي، هلته یې دغه کړی و. دا هم لکه مزار دا مخکې کابل ماته منډي ښکارېده. نو دی په دې افغانستان کې ډېر خوشحال ښکاري او همدا خبره یې هم کړې وایي تر ټولو د خوښې سفر زما افغانستان و او د تورخم له لارې وایي زه کابل ته لاړمه. د ټولې دلته 10 ورځې تېرې کړي دي په افغانستان کې او وایي دا به مې ډېر یادېږي. دلته هم ګوري چې تورخم کې راوړي، همغه شیبه یې ده. ماشومان هم ورته خوشحال دي او دی هم ورسره اشارې مشارې کوي. نو دی دلته بند امیر ته تللی بامیان کې. دا تازه میوو جوسونه دي، انار دي خوري، په ټالونو کې زانګي. د امریکایي چې د کینساس اوسېدونکی د ایلیس سنیډر نومیږي، 25 کلن دی او دی له دغه فارغ شوی میشیګان پوهنتون نه او خپله دی د یو وخت کې افغانستان ته تللی ده چې امریکا خپله وګړو ته وایي چې مه ځئ، خو دا هغه د ګورې لیکلي دي چې ما غوښتل افغانستان ته لاړ شم او څو وجې لرلې. بیا وروسته دی دا هم وایي چې افغانستان د 10 غوره هیوادو په ډله کې ده چې سیلانیانو ته جذاب ده یا سیلاني شرکتونو ته. دلته دغه مختلفو ځایو کې دي، د عکسونه دي. دا هم دی ده چې افغانستان ته راغلی. دلته د مۍ په 20 ویډیو خپره کړې چې 1,000,000 خلکو لیدلې او 15,000 ټیکټاکر ورباندې تبصرې کړي دي. دی وایي چې ما په بامیان کې خو بند امیر ده، دې ته هم تللی، مزار شریف ته تللی، دا خو بلخ او مزار نو سره یو دي. کابل ته تللی، دا چې ولایتونو باندې تېر شوی ده هغو یادونه یې نه ده کړې. نو وروسته بیا هم همغه دغه دی چې افغانستان بیا د 10 هغو په زړه پورې ځایونو کې دی چې سیلانیانو ته جذاب ده او د بیا د افغانانو د میلمه پالنې طبیعت او خوړو ستاینه هم کړې ده. دا ماته کابل منډي ښکاري. نو دا ویډیو مې تاسو ته یا دا رپورټ مې تاسو ته په دې وکړه چې دا سیاحت یا ګرځندوی چې د ظاهرشاه بابا وخت کې د پوځ د بودیجې 3 برخه له همدې ګرځندوی ترلاسه کېدله. هغه وخت موږ دومره سیلانیان لرل، تاسو کېدای شي عکسونه یې وګورئ. نو خدای وکړي چې اوس هم دا زموږ د وطن ګرځندوی وغوړېږي او افغانان خلکو ته یو د وطن هم ښه انځور ورکړي، خلکو سره چې بهر نه راځي ښه چلند ورسره وکړي او په دې ډول زموږ وطن بیا د ګرځندوی په مرکز بدل شي.